په پروان ولایت کې پر یو مجرم د حد قذف الهي حکم تطبیق شو. د پروان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 1104 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1410 وثیقې اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 1088 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1310 وثیقې اجرا کړي دي. د اروزګان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 1315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1352 وثیقې اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 310 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 903 وثیقې اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 1512 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1122 وثیقې اجرا کړي دي. د نیمروز ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 649 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1540 وثیقې اجرا کړي دي. د نورستان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 119 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 148 وثیقې اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې 123 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 849 وثیقې اجرا کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې اړوند محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په دویمه روبه کې د ښځو د شرعي حقوقو اړوند 1343 دوسیې حل او فصل کړي دي. د هرات او کندوز ولایتونو محاکمو په تیرو 2 اونیو کې د 809 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 901 وثیقې اجرا کړي دي. په پکتیکا، غور، خوست او بلخ ولایتونو کې 11 تنو مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه.